سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د مشر یوسف رشید پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. یوسف رشید نن سهار کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په شهادت ورسید. سږ کال له پاکستان څخه کابو 100,000 ټنه چاودیدونکي توکي افغانستان ته راوړل شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې طالبانو ته ټول او چاودیدونکي توکي پاکستان په اختیار کې ورکړي دي. سوریې او دغه هیواد د دیني مؤسسو ټولنې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. د سوریې د حج او اوقافو وزارت ویلي چې افغان جګړه د اسلام سپېڅلي دین د بدنامولو سبب ګرځېدلې ده. روان کال 1.4 میلیارډ افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. د مالیې وزارت وایي د کال په پیل کې د هیواد اقتصادي وده 3.4 وړاندوینه شوې وه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله یاد هدف ته ونه رسېدو. او هیواد کې په کلني ډول 260,000 ټنه د چرګانو غوښه تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تر راتلونکو 4 کلونو پورې به افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي.